په دې چرخخیلو کې یو کلی دی دل په دې کې یو حفیظي صاحب نو داغه د بزرګۍ او د ولایت درته څه ویلی نشم چا څومره لوی سړی زما ور سره په جومات کې شپه وه د شپې په 2 بجې مې څه اواز واورېدو چې سترګې مې پرانیستې هلکان ناست دي ښایسته ګیري دي او سپینې ټوپۍ په سر دي حفیظي صاحب ورته لګیا دی ګردان کوي او هغې یې وایي دا به تقریبا 25-30 هلکان حفیظي صاحب ورته لګیا دی او د هغې یې وایي دی لګیا دی هغې یې وایي ما ورته ښه وکته بیا مې سترګې پټې کړې مال جوړ طالبان دي خو چې بیا مې سترګې پرانیستې اسم نو حفیظي صاحب هم خپل کټ کې پروت سهار چې منځ شو چای مې څښلي نو ما ته تپوس وکړم ما جي دا بېګا 2 بجې داسې کیسه وه ما ته بڑا خوب به دې لیدو هسې ون ختم ورپورې ما جي حل به راته وایي پرېږدم هم نه کني بیا زه خفه کېږم ما ته هلته ډېر نیازبین غوندې نو خوښ مې ډېرې بچیه دا یو څو هلکان دي پیریانو کې د شپې راځي قرآن یادولو ته زه درته په ایمان ویم په منبر ناست یم چې د هغه دا خبره مې واورېده نو ما وجړل چې خدای ستا په بندګانو کې دې ټاپ نیکان هم شته چې پیریان ورته قرآن یادولو له راځي شاه انورشاه کشمیری رحمت الله علیه په دیوبند کې د ده په درس کې یو پیری به راتلو د حدیثو دوره کې به کېناستو او شاه صاحب ته ځان ښودلی دا هغه پیری و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلی نو عرض مې دا وزیدانو چې خپل هم درنه یو ښه کار نه کېږي او بل څوک هم کوي نو که نور څه نه شي کولی شاباسۍ خو ورکوه